تا نه زمونږ کلي کې شپه نه کېږي تا نه زمونږ کلي کې شپه نه کېږي ما نه هم لاره کې قیسه نه کېږي ما ویل شپې له چرته راشه که نه ما ویل شپې له چرته راشه که نه نو په خندا شوه ویلې نه کېږي سزا د جرم د مجرم له ورکي سزا د جرم د مجرم له ورکي خو فیصله د په سوره نه کېږي سزا د جرم د مجرم له ورکي خو فیصله د په سوره نه کېږي یارانو نور زمانه غلي کېنئ یارانو نور زمانه غلي کېنئ په دې حالاتو کې ټپه نه کېږي آزاد نظم دی چې پرون د کلي د خوا غره لمن کې پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لیونۍ یخنۍ کې ما یو ماشوم لخته په لاس ولیدو ډېر په تادۍ ورله نږدې ورغلم ما ویل بچیه دلته څه کوې ته ویلې کاکا زما چیلې ورکې دي یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شان وو بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شان ویلې کاکا یو څادرګی به نه وي دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوتله زر مې د سره خپل څادر راکوز که هغه ماشوم مې پکې ونغښتو سم چې نور راوختو ماشوم ګرم شو نو ویلې کاکا ځم چې چیلې وګورم رانه روان شو په تلو تلو کې وې کاکا که بیا زمونږ په لار تېرېدې ما له یو زوړ پالتو څادر راوړه دا ماشوم هم د چا بچی و که نه دا چې سحر کې په چیلو پسې تلو نازکو ګوتو له قلم په کارو دله د علم هم سغم په کارو دی به د غره په سر کې څه زده کوي دی چې نامې د بوټو نه زده کوي زما د قام دغه پښتون بچی چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي دی به په نه خبره شر هم کوي خو دی به سبا له ترخګر جوړېږي ولې چې دی د څه نه دی خبر ده دا دنیا ډولیدلې نه ده دی د یو داسې منزل په لور مزل کوي چې دی به هیڅ چرې هم منزل ته ونه رسي زه دا منم چې دی بې پلاره او بې موره نه دی کور هم لري د غره لمنې ته بې کوره نه دی خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سحر روان شي د غره سر ته خیږي د ده د کلي او د کل ماشومان پستې په غاړه کې یو سکول ته لاړ شي د کلي او د کل ماشومان بستې په غاړه کې یو سکول ته لاړ شي د ده زړه نشته ولې دی به سارمان نه لري دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري د ګل نه یو په دوه ښایسته ده د سپوږمۍ خور ده خو سپېره ده په دنیاوي دوزخ دیره ده جاړي به نه مور یې میره ده جینۍ یوازې د ټول کور کوي کارونه ډېره زیاته